سلامونه ملګرو بوري خبردار راغلی دی چې پی اس ایل فلحال پوسټپون شو پی اس ایل فلحال ملتوی شو کله به دوباره شروع کیږي میچونه به کم ځای کیږي مکمل تفصیل در سره شریکوم تاسو له معلومه وي چې انډیا نن ډرون اٹیک کړي په پاکستان باندې چې یو ډرون بیخي د راولپنډي سټیډیم سره جوخت راغورځېدلی دی پاکستان ایر فورس راغورځولی دی چې هغې سره د راولپنډي سټیډیم دیوال چې کوم دی هغې له هم نقصان رسېدلی دی نو په دې وجه او نن میچ هم د پېښور زلمي او د کراچي کینګ چې کوم میچ هم په راولپنډي سټیډیم کې بل په دې میچ کې د پاکستان کھلاڑیان ما هم دي خو په دې بي اس ایل کې ملمانه کھلاڑیان مطلب غیر ملکی کھلاڑیان هم موجود دي نو په دې وجه باندې پی سی بی پاکستان کرکټ بورډ او د ټیم مالکان چې څومره هم دي ایو میټینګ کړی دی او میټینګ کې دا فیصله کړی دا چې د پی اس ایل مونږ پوسټپون کوو نه مکمل خو دې چې کم بقایا میچز دی به د راولپنډي او د لاهور نه مونږ اوچت کو او په کراچي سټیډیم باندې به وکړو نېشنل سټیډیم کراچي کې به د پی اس ایل میچونه وکړو نن چې کم میچ د پېښور زلمي او د کراچي کینګ هغه هم پوسټپون شو په دې وجه باندې چې حالات خراب دي د پاکستان او انډیا جنگي حالات دي په دې وجه باندې نن میچ هم کینسل اور پر راولپنډي پورې ډرون را رسیدلی دی روره د انډیا نو په دې وجه باندې پی اس ایل پوسټپون شو نن باقاعده میټینګ وشو پی اس ایل چې کوم منیجرانو د پی اس ایل فرانچایز اونرانو مطلب ټیم مالکان چې کوم جاوید افریدي سلمان اقبال دا ټول هم په دغه میټینګ کې ناستو پاکستان کرکټ بورډ هم پی سی بی چې کوم افیشل جای هم په دې کې براډکاسټر هم په دې کې ناستو په دې میټینګ کې او مشترکه دا فیصله وکړه چې پی اس ایل مونږ یو سور وځو له ملتوی کو او د یو سور وځو کې مونږه نېشنل سټیډیم کراچي کې ټول سیټینګ وکړو اور بقایا میچز چې کوم دی هلته به مونږه دوباره شروع کوو 3 ورځې پس 3 ورځې ګیپ یې پکې ځکه ایښودی دی چې تر هغې به د ملک حالاتو پته هم لګي اور بل دغه ځي کې چې د افیشلز د ګراوند نه شفټ کېږي که نه او هلته بیا مکمل سیټینګ کوي سکرین لګول کیمرې نصب کول نو خامخا په هغې باندې ټایم لګي هم چېرته یو ورځ دوه کې نه کېږي کم از کم چې ډېر تیز کار وکړي نو 2 ورځې په هغې باندې هم لګي نو په دې وجه باندې نن میچ هم نشته دی سبا هم نشته دی دوباره به پاکستان کرکټ بورډ د طرفې د بقایا میچونو شیډیول جاری کېږي چې میچ په څه ټایم یو په کم ګراوند باندې به ښکاره خبره ده چې په کراچي نېشنل سټیډیم کراچي باندې بقایا میچز وي چونکې په دغه میټینګ کې ډېرو کسانو دا مشوره هم ورکړه چې موږ به دوبۍ له شفټ کړو یا به دوحه ته شفټ کړو دا پی اس ایل بقایا میچز به دوحه قطر کې وکړو یا به په دوبۍ کې وکړو نو په هغې باندې هم سب براډکاسټرز او د پی اس ایل فرانچایز مالکان چې کوم وایي په رضامندي ظاهره نه کړه ځکه چې اوس دوباره دی هلته دوبۍ له ځي خرچې به سیوا کېږي هلته به دی خامخا دوبۍ هوټلو کې بوکینګ کوي کلاډیان به هلته بوځي نو خرچې یو په ډبل کېږي خرچې او خیر څه خبره نه ده خو ورسره پاکستان کرکټ بورډ هم خرچې ومني پاکستان کرکټ بورډ به هم زه څه ناڅه ورسره وکړي خرچې څه خبره نه ده خو دوی وایي که چېرې مونږ دوبۍ له پی اس ایل وړو نو کېدای شي زمونږ نه څه کلاډیان یا انکار وکړي څه واپس وطن ته لاړ شي د اسټرالیا کلاډیان یا د انګلینډ کلاډیان واپس وطن ته لاړ شي نو موږ له مسله جوړېدی شي نو دوی وایي یو څو ورځې پکې ګیپ راولو او دا پی اس ایل به مونږ بقایا میچز چې کوم دي په کراچي سټیډیم کې وکړو نو فلحال پوسټپون شو شایقین کرکټ دپاره بوري خبردار چې پی اس ایل تر اوسه پورې ګوره ټوټل 34 میچ دي 34 کې 26 میچونه شوي دي او صرف 8 میچونه پاتې دي دغه 8 میچونه په راولپنډي او لاهور کې سکیجول چې لاهور کې هم خطره د واګا بارډر نږدې د انډیا سره او اسلام آباد کې هم دغه نن دغه شوی د ډرون راغورځېدلی دی نو په دې وجه باندې دغلته نه دواړو ځایونو نه د دوو مقاماتو نه میچونه چې کوم دي اوچت کړل شو او نېشنل سټیډیم کراچي کې باید دوباره سکیجول کېږي روز دوه کې مکمل شیډول دوباره راشي چې کله هم راغوځه به در سره مکمل تفصیل شریک کما د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام